وروره تاسو ته څه شی راوړم؟ یو 2 خوراکه سیخ کباب راوړه او یو 2 ریډ بوله راوړه. سمه ده، یو دقیقه ښه. کاکا دغه اسفندیاره هغه وګوره. کاکا څه شی خورې چې درته یې راوړم؟ راله لږې وریجې راوړه. وروره که ته خفه کېږې نه نو زه به یول دې کاکا ته ډوډۍ برابره کړم، ولې چې د ډېر لرې ځای نه پیدل راځي او زه په دې پوه یم چې دې د سوي نه هېڅ هم نه یې خوړلي. څنګه مو خوښه ده؟ هېڅ مشکل نشته وروره، اول د هغه کار خلاص کړه بیا به مونږ ته راوړي. کاکا نور درته څه شی راوړم؟ ای وروره ته راشه لږ. ښه وروره مهرباني. دا سړی څوک و چې ته یې دومره خدمت وکړه؟ وروره دغه سړي ذهني توازن صحیح نه دی او د تېرو 4 کالو نه دا همدلته راځي، نو په دې خاطر زه د دې ډېر خیال ساتم، ولې چې د دې په دې دنیا کې هېڅوک هم نشته. ښه نو ته د هغې نه ډوډۍ پیسې ولې نه الې؟ نه پیسې خو مې ترې واخېستې که نه. نو په 2 روپۍ څوک چاته دومره ډوډۍ ورکوي؟ پوهېږم وروره چې په 1-2 روپۍ باندې څوک چاته داسې ډوډۍ نه ورکوي، خو ما داسې اورېدلي دي چې ته د الله په بنده باندې رحم وکړې نو الله تعالی به په تا باندې رحم وکړي. بس نه پوهېږم ولې، خو چې دا کله راشي او دلته ډوډۍ وخوري نو دا ډېر خوشحالېږي او د ده په خوشحالۍ کې زما خوشحالي ده، نو ځکه ښه خوشحاله شوم وروره. بس که ستا غوندې فکر د نورو ځوانانو هم شي نو ډېره وښیي. والکه دا کرۍ څنګه چل شو؟ دا سویمه ورځ زه تا پسې ځم او راځم، څه حساب دی وروره؟ ترې مې لا نه ده برابره کړې، تا ته خو پته ده که نه چې حالات خراب دي او کارونه داسې خاص نشته، نو دومره یې صبر کړی، لږ نور هم صبر وکړه. پرېږده مړه سبا او سبا ښځه صحیح ده، سبا به هم درته وګورم، خو که سبا دې را نه کړې سامان وامان درته ګزاروم. موړ شوي هسې که وځو په خیر مې چې وځو. ستاسو څو روپۍ شو وروره؟ که نه مشکل نشته. مننه خیر یې ښه دا والا زه چې ځو وروره. وروره دغه پیسې تاسو نه هلته پاتې شوې وې دا واله. دا ما نه پاتې شوې نه وې وروره، دا ما قصدن هلته ایښې وې چې ته یې والې ما ته د څه دپاره؟ زه پوه شوم وروره چې ته په څومره مشکلاتو کې. تا ته خو پته ده که نه چې حالات خراب دي او کارونه داسې خاص نشته. سبا به هم درته وګورم، خو که سبا دې را نه کړې سامان وامان درته ګزاروم. خو دې باوجود هم ته یو انسان سره ښه کې د هغه د خوشحالولو دپاره، نو دا ما ستا د خوشحالولو دپاره وکړل.